ښځه د خاوند نه صرف یو څو دا شیان غواړي، هغه غواړي چې خاوند مې همیشه راسره په نرمه لهجه کې خبرې وکړي. هغه غواړي چې خاوند مې هر وخت راته عزت راکړي. هغه غواړي چې خاوند مې همیشه حفاظت وکړي. هغه غواړي چې خاوند مې د نورو په مخ کې زما خبرو ته ډیر اهمیت ورکړي. هغه غواړي چې خاوند مې همیشه راسره وفادار وي، هیڅ کله ما سره بې وفایي ونه کړي. هغه غواړي چې خاوند زما تعریف وکړي. ښځې چې دي هغه تعریفونو ته ډېرې خوشحالیږي. خاص کر د خاوند خپل ښځې تعریف کول په ښځې باندې ډېر خوږ لګي. نورونو خپل ښځې تعریف کوئ، د هغې صفت کوئ، د هغې چې کومې کپړې تاته واچوي، ځان سینګار کړي، نو هغې باندې د خوشحالۍ اظهار کوئ. دې ته ښځې ډېرې خوشحالي. ښځې دا خواهش وي چې کله خاوند چوټي وي نو خپله ښځه بهر ته په چکر باندې بوځي.